د خوست په محبس او توقیف خونو کې هغه بندیان چې جرمونه یې واړه د بېلابېلو ادارو د یو ګډ پلاوي لخوا آزاد شول. په وروستیو ورځو کې په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو راپورټونه خپاره کړل. هغوی شکایت کړی و چې له میاشتو راهیسې په محبس کې بندیان دي خو برخلیک یې نه دی معلوم. پندرې میاشتې کېږي چې بندي یم. انشاءالله نن د خلاصون سبب جوړېږي و دلته نوی آیات ټاکل شوی و. موږ بله ورځ څه غوښتنه وکړی چې موږ ته باید څرنګوالونه آیاتونه وشي، موږ دسې څېړنه وشي. د محبس څخه خلاص شویو کسانو په دې خوښي څرګندوله چې په بند کې د دوی تېره شوې موده کافي وبلل شوه او دوی یې له بنده خوشي کړل. دا آیات چې راغلی دی زموږ دوسیې وڅېړلې، د هغې په خاطر زموږ په دوسیو کې څه کوم عادي مشکل چې و هغه یې معافې کړو. موږ نن داسې وکړه چې 10-15 کسان موږ د خلاصون لاره الله پاک موږ ته برابر کړه. د آیات په واسطه الله پاک دا آیات موږ ته سبب کړو. په خوست کې د بندیانو د قضیو د ارزونې لپاره ټاکلی پلاوی وایي چې د پاتو بندیانو دوسیې به هم محاکمو ته وسپارل شي تر څو د هغوی برخلیک معلوم شي. هغه بعضې داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډېر کم وو، نو بعضې په هغو کې داسې بندیان وو چې تقریبا هغه کوم حبس چې دی تیر کړی و هغه تعذیر یې د موږ هیئت له طرفه ورته کاپي وبلل سو. په خوست کې طالب چارواکو وویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوي ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند د مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشي کیږي او د پاتو بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.